روژه د تاریخ له پاڼو. د رمضان المبارک 3مه نیټه. په دې نیټه کې د تاریخ ځینې اړینې پیښې او مناسبات امام ذهبي رحمه الله په سیر اعلام النبلاء لومړي جلد 303 صفحه کې لیکلي چې حضرت فاطمه بنت خطاب رضی الله تعالی عنها د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خور په همدې ورځ وفات شوه. همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها د 11 هجری کال د رمضان المبارک میاشتې په 3مه نیټه چې د 632 میلادي کال د نومبر میاشتې له 20 نیټې سره سمون خوړ وفات شوه او په جنت البقیع کې خاور ته وسپارل شوه. او دا پیښه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رحلت څخه 6 میاشتې وروسته رامنځته شوه او ویل کېږي چې د وفات په وخت کې د بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها عمر د 28 28 یا 29 کلونو ترمنځ و. همدارنګه د رمضان مبارک په 3مه نیټه په 1409 هجری قمری کال کې چې د 1890 میلادي کال د اپریل میاشتې له 22 نیټې سره سمون خوړ د مسلمانانو میړنی مشر او په چاد افریقایي هیواد کې د اسلامي حکومت بنسټ ایښودونکی رابح بن زبیر د فرانسوي یرغلګرو لخوا د دې هیواد د پایتخت د اکوال له نیول کېدو وروسته په شهادت ورسېد.